شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور منګردا یو خورا غټ کار دی د انسانانو تر مقتضا او عقل لوړ دی د خدای تعالی نصرت بس که راسره و والا به لږ وخت بعده دا پیشګویي دا په یاد لره ستا چې په یاد دي ښاغلي اسامه بن لادن ګواښ کړی و چې که چېرې اړتیا شوه پر امریکا به اټومي وسله کاروي یا بیولوژیکي وسلې او کیمیاوي نه به کار اخلي ستاسې په دغه ګواښ کې هغه ګواښ ته کوم ځای شته دی هغې ته اشاره شته اسلحو کار نه دی ورته د اسلحو کار نه دی دا موږ الهي نصرت ته امیدوار یو زه خبره د امریکا د تښتېدو ده چې د لیست سره څه به انشاءالله وورسي د لیست د پای خوا ته په دغه وروستیو څو ورځو کې د ډېرو ولایتونو کنټرول ستاسې د ځواکونو له لاسه ووت ګواکې تاسې داسې وایاست چې بیا هیله من یاست چې همدغه پوځي بریاوې بیا ترلاسه کړئ وخت بعده ورته داسې وخت بعده داسې امیدوار یو لکه دا اوس چې دې ولیدله بیا به دا بل تحول داسې وینې ملا صاحب که تاسې راته دا ووایاست چې د دومره سریع او چټکو شاتګونو او له کارونو د وتلو علت ستاسې څه ووایه په بمباریو کې ډېر سخت زیان در اوښتی و که عسکرو درته شا واړول او درنه ولاړل ما تاته وویله چې دا د هغې کار د هغې ړنګېدو په ضمن کې یو کار دی د طالبانو هم شاید یو څه خطا یې و شیان به جوړ شوي د دې د صفایي لپاره دا خورا یو غټ کار دی په ضمن کې دا هم را روان دي دا موږ نه ملک یې خامخا شاید د طالبانو صوبونه ورته دغه مسؤلیتونه ورته راجع شوي خدای تعالی د ګناه ورژوي خو دا د لوی تحول په ضمن کې یو تحول دی بېرته ورروان دی پر دې بل طرف باندې سره د دې چې ستاسې له ګډون سره مخالفت شوی دی که داسې یوه اداره جوړېږي په راتلونکي کې چې ستاسې ځینې ځواکونه پکې ګډون وکړي او د طالبانو یا منځلارو طالبانو په نمایندګۍ تاسې به د هغې مخالفت وکړئ طالب منځلارې نشته طالب وګوره منځلارې وګوره موږ ټول د طالبان ټوله منځلارې دي څوک دا خو افراط و تفریط موضوع ده منځلارې موږ دا نور خو د تفریط والا دي تر حد چې کمبود کوي دا دې ته تفریط تفریط والا دي نو اکثره دا خو دا رحمنسټه حکومت ترخي وشنې خو دا شل کاله سره کېدلې خو هېڅ رحمنسټه نه شي جوړ دا علت د فاسقانو حکومت خو نه په ټولو زندګي کې منو تر د فاسقانو د حکومت تر شمول مو د مرګ ډېر خوښ دي خو زه درته وایم بس د امریکا د لیست سره څه وښوي د پای خوا ته نږدې کېدل په یاد لره پیشګویي ده د خیر هر چاته معلوم شولو دا د افغانانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور هر چاته معلوم شولو دا د افغانانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو 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 کور دا د باتورانو